او په هر یو ځای کې به ځایږي انجام چا لیدلی په هر یو ځای کې به ځایږي انجام چا لیدلی ځان ته د ځان غوندې یو څو منافقان پیدا ما به حسابه در سره تل محبت کړی دی تا به حسابه همیشه رانه نفرت کړی دی او خدای مې دې معاف کړي په قصد نه زه بې اختیاره ومه خدای مې دې معاف کړي په قصد نه زه بې اختیاره ومه د خدای سره سره مې ستا هم اطاعت کړی دی ډېر ښه بیا ووایه جي تا څنګه دیره که د وخت په زولنو کې ځواني تا څنګه تیره که د وخت په زولنو کې ځواني ما نه خو تیره شوه د ژوند په وسوسو کې ځواني وخت چې بالغ شو د جانان سره احساس پیدا شو وخت چې بالغ شو د جانان سره احساس پیدا شو بیا مونږ ورکړې وه د سر په سپینېدو کې ځواني السلام علیکم ملګرو زیر هایون یم یو ځل بیا د هایون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هایون ټي وي دغه کوشش چې تاسو له ادبي پروګرامونه وروړي او داسې شخصیات تاسو سره مخاطب کړي چې هغه د شعر او ادب سره تعلق ساتي شخصیاتو کې پیژندل شوي نوم استاد شاعر جوهر صاحب راسره ناست دي نو په خپل پروګرام کې د جوهر صاحب هرکلی ویم ډېره مننه جي شکریه ستاسو مننه کوو لنډ غوندې پیژنګلو دا چې تاسو خو به ډېر خلک پیژنې خو چې شعر او شاعرۍ سره تعلق د کله نه ساتئ او کله دې فیلډ ته رالې او شعر هم کله نه شروع کړو زما جوهر نوم دی جی په اصل کې د بنو یم جی دلته د سروس په سلسله کې یم ښه جي نو شاعرۍ شوق چې کوم دی دا شاعران چې څومره دي دا تقریبا پیدایشي شاعران جی جی خو د اظهار موقع چې کوم ده دا د ژوند په کم دور کې ورته ولګي د هغه ته هم پته نه جی جی ځکه چې دا د حساسو خلکو کار دی او حساسه خلک چې کوم دي نو څه نورې تقاضې هم شته خو خدای پاک د هغې نه خلک وساتي نو دوی د خپل زړه د بړا سیستو دپاره شاعرۍ انتخاب وکړي ځکه چې حساسه خلک تنهایي پسند دي ځان له ناستي د خلکو نه ډډه کوي نو په داسې کې څه خو انسان ته پکار چې مشغله خپله کړي نو دا د شاعر سړي خوش قسمتي ده چې د شعرونو مالکه پرې راشي او الهامي قوت خدای ورکړي جی بالکل جوهر صاحب داسې تر دې دمه په څونه شاعري وي تاسو سره د کتاب په اړه کتاب هم شته او که نه زما 3 کتابه چاپ دي ښه ماشاءالله یو سپرلی دویم چنارونه او بل سندره جی جی ماشاءالله او دا خو ستا دغه دور دی که نه هغه مې دوره جانان دور تېر شوی دی نو په دې کې داسې چې اوس خو دوایي راوړه اوړه راوړه ټماټر راوړه شاعري خو تقریبا 3-4 کتابه شاعري پرته ده خو افسوس دا دی چې اوس پیسې نشته زړه مې غواړي بس الله دې توفیق راکړي مونږ له چې زمونږ په دې دغه تاسو سره داسې خلک رابطې وکړي چې ډېر خلک شته په ادب مین خلک شته بالکل شته کتابونه چاپ کوي که نه نو چې دغه قیمتي لیک چې کوم دی د کتاب په شکل زمونږ کشر ګل ته میلاو شي جوهر صاحب څه به راسره شریکوئ غزل به درته ووایم جی ارشاد ازغي ډېر وټوکول بس ته ګلان پیدا کا ازغي ډېر وټوکول بس ته ګلان پیدا کا د حسن زور وزغمه ګل عاشقان پیدا کا ازغي ډېر وټوکول بس ته ګلان پیدا کا د حسن زور وزغمه ګل عاشقان پیدا کا او نننی جرم محتاجي د هیڅ ثبوت نه لري نننی جرم محتاجي د هیڅ ثبوت نه لري هر څه کوی شي خو اشنا اتحادیان پیدا او په هر یو ځای کې به ځایږي انجام چا لیدلی په هر یو ځای کې به ځایږي انجام چا لیدلی ځان ته د ځان غوندې یو څو منافقان پیدا په هر یو ځای کې به ځایږي انجام چا لیدلی ځان ته د ځان غوندې یو څو منافقان پیدا کا او پردي به خپل نه کې که هر څه خوشامند دی وکړي پردي به خپل نه کې که هر څه خوشامند دی وکړي د کلي مشره په خپل کلي کې خپلوان پیدا پردي به خپل نه کې که هر څه خوشامند دی وکړي د کلي مشره په خپل کلي کې خپلوان پیدا کا او که بېوسي مې لاړه وایه څه جواب به کوې که بېوسي مې لاړه وایه څه جواب به کوې چې درته ووایم چې هغه افغانان پیدا او د جهازونو زور دی وګوره خو خاد به نه شي د جهازونو زور دی وګوره خو خاد به نه شي وحشیت مه راوله دلته انسانان پیدا د لمسو ونه شوه که هر څو هلې ځلې وشوې
لنمسو ونه شوه که هر څو هلېدلې وشوې سر دوباره زموږ نیکونه ابدالیان پیدا کړل. واه 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 آخري شعر بلا دشمن دې ځان ته جوړ کړل په خلوص او وفا. بلا دشمن دې ځان ته جوړ کړل په خلوص او وفا لږ دوه رنګیز دکه جوهره څو یاران پیدا کړل. بلا دشمن دې ځان ته جوړ کړل په خلوص او وفا لږ دوه رنګیز دکه جوهره څو یاران ډېر ښه جوړ غزل نه بلو ما به حسابه در سره تل محبت کړی دی. ما به حسابه در سره تل محبت کړی دی تا به حسابه همیشه رانه نفرت کړی دی او خدای مې دې معاف کړي په قصد نه زه بې اختیاره ومه خدای مې دې معاف کړي په قصد نه زه بې اختیاره ومه د خدای سره مې ستا هم اطاعت کړی دی. ډېر ښه بیا ووایه جي خدای مې دې معاف کړي په قصد نه زه بې اختیاره ومه د خدای سره مې ستا هم اطاعت کړی دی او ما په دوزخ کې عمر تیر کړلو سکاره مې کو ځان ما په دوزخ کې عمر تیر کړلو سکاره مې کو ځان خو تا ته سوال مې تمام عمر د جنت کړی دی. ډېر او یریږه ما ستا د زوال سبب زه نشم کېدی یریږه ما ستا د زوال سبب زه نشم کېدی په زورور کله کمزوري حکومت کړی او د هغه یار چې مې بچي قربان کړل ترېنه د هغه یار چې مې بچي قربان کړل ترېنه په ما الزام دی چې دشمن دې تربیت کړی د هغه یار چې مې بچي قربان کړل ترېنه په ما الزام دی چې دشمن دې تربیت کړی دی او مونږ کلیوال ساده جاهله په دې څه پوهېږو مونږ کلیوال ساده جاهله په دې څه پوهېږو مونږ همیشه د سیاکارو هم صفت کړی دی مونږ کلیوال ساده جاهله په دې څه پوهېږو مونږ همیشه د سیاکارو هم صفت کړی دی او نه مې خدای خپل کو نه جانان یوازې پاتې شو نه مې خدای خپل کو نه جانان یوازې پاتې شومه جوهره خدای ګوچا بس مې عبادت ډېر ښه دا مطلب یې ووایه جي نه مې خدای خپل کو نه جانان یوازې پاتې شومه جوهره خدای ګوچا بس مې عبادت کړی. ډېر مننه